د نن ورځې 2 تازه او مهم خبرونه. داود ځای که شرایط برابر شي طالبانو سره کار کولو ته چمتو یم. بلخوا مولوي عبدالکبیر زموږ حکومت له ځوانانو جوړ دی. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبرونو ته. دوستانو پوره حاله سره ویډیو کې وګورئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو په درنښت سره همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي او تازه او مهم معلومات تر تاسو ته ورسیږي. د جمهوریت پر مهال پاکستان کې د افغان حکومت یو دوره سفیر محمد عمر داودزی وایي که شرایط او د اعتدال ماحول جوړ شي په خپله نور سیاسي شخصیتونه او په زده کړو سمبال ځوانان چمتو دي چې هیواد ته ستانه شي او طالبانو سره یو ځای کار وکړي. هغه په خپله یوې تازه مرکه کې زیاته کړي چې افغانستان کې د مهال د افراد ماحول حاکم دی چې باید تغییر وکړي. بلخوا مولوي عبدالکبیر وایي زموږ حکومت له ځوانانو جوړ دی. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د دوی د ځوانانو معینیت په چوکاټ کې د 34 ولایتونو له یو شمیر ځوانانو سره په کتنه کې ویلي ځوانانو زموږ د نظام لپاره ډیره قرباني ورکړې ده او د دې نظام له ځوانانو سره څخه جوړ دی. نوموړي د ځوانانو چارو امرینو ته لارښوونه کړې چې خپل مسؤلیتونه پر وخت او سم ترسره کړي او لا ډیره زمینه ورته برابره کړي. دا وې د نن ورځې چمتو کلي خبرونه. تر بیا ښې چارې ښه وخت.